السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی. رسول الله صلی الله ایما امرات، هر هغه ښځه چې په فاسق خاوند باندې راضي سي، د یو ښځه فاسق خاوند د ځان دپاره مختاره وبولي، فاسق خاوند پیدا کی، فاسق میړه په طلب کې سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي قامت من قبرها، دا به له قبره څخه راپورته کړول سي په ورځ قیامت. مکتوب بین عینیها، لیکل سوي به یې په مابینځ کې د سترګو چې دغه د الله د رحمت څخه ناامیده ده. نو هغه ښځه، هغه خور چې خاوند غواړي باید متدین، هغه متقی او پرهیزګاره څوک پیدا کړي. ځکه شریعت الاسلام وایي ښځه دې خپل خاوند، خپل د ژوند ملګری، هغه رجل متدین دینداره څوک، او هغه څوک چې هغه حسن خلق لري، ښه اخلاق وي او سخي وي او موثر وي، غني وي. کوشش دې وکړي چې هغه څوک پیدا کړي چې هم پرهیزګاره وي او هم د ژوند کاروبار برابر وي او هم ښه اخلاق ولري او هم موثر او غني وي، د ژوند کاروبار یې پله برابر وي. خو له بده مرغه زموږ د جامعې خوند دې صرف په هغه چا پسې ګرځي چې د ژوند کاروبار یې برابر وي، بزنس یې ښیي. دا بزنس دنیا دا تلونکې او راتلونکې ده. د دنیا سرمایداران مو ولیدل ګدایان سول، د دنیا ګدایان مو ولیدل سرمایداران سول، د دنیا باچاهان مو ولیدل بیا زندانو ته ولاړ سي، په لاسو او په پښو کې زولنې وي. د دنیا شپنیان او د دنیا غریبان مو ولیدل بیا باچاهان سول، پر ملکو باندې صدارتونه کوي. د قدرت او دنیا عارضي شی دی، دا تلونکی او راتلونکی دی. باید ښځه په خاوند کې آخرت مختاره کړي، د خاوند آخرت ته وګوري، د خاوند دیانت او د خاوند دینداري ته وګوري. نو وایي پلار او مور دی خپله لور و فاسق ته نه ورکوي، هغه چا ته دې ورکوي چې هغه د دین پایبنده څوک وي. ځکه دا د ژوند مسله ده، دا یوه شپه نه ده، دوی شپې نه دي. هغه خاوند چې نیک وي، هغه خاوند چې د الله جل جلاله په اطاعت کې وي، ښځه به هم په عبادت باندې ورسره مشغوله کیږي، ښځه به هم دینداره جوړیږي. هغه خاوند چې په معصیت او په نارواو باندې اخته وي، ښځه به هم ورسره عادي جوړیږي او ښځه به هم د الله له دینه څخه مخ ورسره اړوي. او هغه خلک چې د دنیا په خاطر او د عیش و د عشرت په خاطر خپل اولادونه و داسې خلکو ته کښېنولي چې د دنیا لحاظ یې کړی وي، هغه بیا اخر سره پښیمانه هم وي، سره خوابدي هم وي. واقعیت ماته چې کوم حالات پراته دي د مسلمانانو د جامعې، کم مشکلات چې راغلي دي، په هغه صورت کې راځي چې هغه لور یا خور په داسې خاطر باندې یو چا ته ورکړي چې د هغه کاروبار ته وګوري، د هغه دیانت ته نه وګوري، نو دا مشکلات ټول مابینځ ته راسي. واقعیت تاسې باور وکړئ، کومې خوندې چې زما څه پوښتنه وکړي چې خاوند را سره بده ګزاره کوي، زه پوښتنه ځینې وکړمه چې په څه خاطر باندې پلار ورکړی، په دې خاطر باندې ورکړی یم چې هغه په خارج کې و. نو د خارج خلک خو په د افغانانو غریبانو فقرا او مساکین دي، نو چې په یورپ کې دي چې وایي هلته دوی ټول باچیان دي، په خبر نه دي چې هلته خواران مزدوري کوي. نو د خارج په خاطر یې ورکړی یم، اوس دلته دی په نورو ښځو اخته دی، نور مشکلات یې پیدا کړي دي، په ژوند کې مشکلات راته پیدا کړي دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د انسان دیانت و تقوا ته نه ګورو، صرف او صرف د انسان مال او جاه ته ګورو. که د مال او د جاه په خاطر باندې خپله لور او خپله خور سړی چاته وسپاري، په نکاح یې ورکړي، د هغو ژوند به تریخ وي. حتی په مدینة المنوره کې داسې پیښې ډېر ما ولیدلې، ما تر غوږو راورسېدلې چې هغه ډېر خراب ژوند و د خاوند او د ښځې په مابینځ کې، ډېر ناوړه ژوند و. وجه او سبب هم دا و چې صرف هغه هلته کار برابر دی، دی لور ورکوي د دې په خاطر چې د هغه کار برابر دی، نو هغه الله جل جلاله نه سره خوشحاله کوي. د یو چا دین، د یو چا دیانت په نظر کې ونیسئ،
ژوند به مو د لور او د خور د همیشه دپاره هغه خوشحاله وي. شرط الاسلام صفحه 436. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.